په حدیث کې یو دم راغلی دی او هغه دم بیخي قیمتي دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دغه دم که څوک پر یو مریض ناروغ شخص باندې وځله وکړي، الله تعالی جل جلاله به دغه مریض ته صحت ورکړي. دغه مرض به الله تعالی جل جلاله ختم کړي. هر څومره ګرانه او سخته مریضي به الله تعالی جل جلاله ور ختمه کړي. که یو څوک د دواو څخه ناامیده سوی وي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ختم چې وکړي، الله رب العزت به شفای کامله ور نصیب کړي انشاءالله. دغه دم چې پر مریض باندې وځله د زړه په اخلاص سره وکړي، الله تعالی جل جلاله به هغه مریض ته انشاءالله صحت ور نصیب کړي. حدیث کی راضی عن عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمائی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل من عاد مریضا، څوک چې د یو مریض یو ناروغ پوښتنې ته ورغلی او داسې ناروغ دی لم یحضره اجله، چې اجل یې لا تر اوسه نه دی رسېدلی، یعنې د زکندن حالت یې لا نه دی شروع سوی، د زکندن څخه مخکې، او فقال عنده دغه سړی د دې ناروغ په مخ کې 7 مرات وځله دغه ختم وکړي، الله تعالی جل جلاله به دغه مریضي څخه هغه مریض وساتي، الله تعالی جل جلاله به جوړ کړي، صحتمند به کړي، شفای کامله به ورنصیب کړي. دم داسې دی: اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. دغه دم به وځله پر دغه ناروغ باندې وکړي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الا عصاه الله من ذلك المرض، الله تعالی جل جلاله به دغه ناروغ ته دغه ناروغي څخه شفا او نصیب کړي. دا حدیث ابو داود، ترمذی، امام نسائی دروس را نقل کړی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.